د بلخ محاکمو په 2 اونۍ کې 552 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 250 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت اختصاصي محکمې په یوه میاشت کې 250 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ښار د اسناد او وثایقو د ثبت شپږ امریتونو په یوه میاشت کې 2590 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د زابل ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 183 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 121 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایي محکمې په یوه میاشت کې 398 دوسیې حل او فصل کړي دي. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 303 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 130 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندهار ولایت ښاري ابتدایي محکمې په یوه میاشت کې 120 دوسیو ته رسیدنه کړې. د کندهار ولایت ښاري ابتدایي محکمې په 9 میاشتو کې 1412 دوسیو ته رسیدنه کړې. د کابل ښار ابتدایي محکمې 4 زونونو په یوه میاشت کې 1083 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د ننګرهار محاکمو په 2 اونۍ کې 415 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 222 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 401 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 384 وثیقې هم اجرا کړي دي. د دایکنډي ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 16 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 151 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لوګر ولایت مرافع محکمې اداري غونډه ترسره شوه. د غزني ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 528 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 315 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت مرافع محکمې رئیس د دغه ولایت له زندان امریت څخه لیدنه وکړه. د فاریاب ولایت مرافع محکمې رئیس د دغه ولایت د ښاري ابتدایي محکمې څخه لیدنه وکړه. د تخار ولایت مرافع محکمې رئیس د دغه ولایت د زراعت له رئیس سره لیدنه وکړه. د سترې محکمې مدني دیوان رئیس د یو هیئت په مشرۍ بلخ ولایت ته سفر وکړ.